سلامونه په دې هیله چې روغ اوسئ. د افغان ابدالیانو لوبډله نن د عمان مسقط ته روانه شوه، چېرته چې به د اکتوبر په 12مه 15مه 250 ورځې او د اکتوبر له 18مې تر 23مې نیټې 15 ورځې لوبې ترسره کړي. وړاندې دواړه سکواډونه اعلان شوي دي، T20 ون ډے سکواډ او د چین اولمپیک سیالیو څخه به هم ورسره یو شمېر لوبغاړي ملګري شي. نن چې کومه ډله ولاړه او په دې کې موږ چې کوم روزونکي کسان ولیدل، هغو سره فرق کې چې کوم په چین کې دي، دغه ماته ډېر جالب دي. دا چې نوروز منګل، مجاهد زدران او صدررحمان به هم په عمان کې لوبډلې سره یو ځای شي. T20 سکواډ روزنه په غاړه لري که نه. کوم کسان چې نن عبید کونړی، حاجي احمد شاه احمدي او ډاکټر صف صفات فیزیو په توګه او شرف خان هغه د ویډیو انالیست په توګه باندې موږ ولېږل، همدغه به عمان کې لوبډلې سره وي. دا به وروسته معلومه شي. خو جالبه په زما دپاره همدا ده چې کوم کسان چې کرکټ بورډ کې بیکاره شي او مصروفیت نه لري، وایي راځه تا باندې به ټور وکړم. کوم کار چې موږ لوبغاړو سره میش کوو، لوبغاړو ته هم دا ویل کېږي چې فلانکي ټور مې درکړی دی، بس دی او فلانکي ټور له به تا ولېږم او ته انتظار وباسه. دغه شي نه تخنیکي برخې ته هم ورسېده چې دا یو خیانت دی، ظلم دی او په دې سره زموږ سیستم نه جوړېږي. د افغانستان آینده ده افغان ابدالیان لوبډله. دې ته باید کرکټ بورډ په درنه سترګه باندې وګوري او دوی ته داسې روزونکي ورکړي په لاس باندې چې دوی دوامداره دغه لوبډلې سره پاتې شي، په انجرانو باندې خبر وي، په قوت سټرینث کمزوریو باندې خبر وي، تر څو انسیات ریپورټ ورکړي، تر څو لاندې لیول کې په کار وشي او یا مشر روزونکي ته او سپورټینګ سټاف ته ریپورټ ورکړي چې دغه لوبغاړي کوم مسله لري، کوم قوت لري، کله چې دوی ملي لوبډلې ته بیرته کمبیک کوي. ځکه دې کې هغه لوبغاړي لوبېږي چې کورني کرکټ کې ښه لوبېدلي دي، هغه لوبغاړي پکې لوبېږي چې کوم د ملي لوبډلې څخه ډراپ شوي دي، بیرته کمبیک کوي. نو که تاسو چکرونه ورکوئ، نو چکرونه لپاره د دوبۍ قامې وله واخلئ، لکه څنګه چې خپلو ملګرو ته اخیستې دي، انګلستان بیزې ورته واخلئ، لکه څنګه چې خپلو ملګرو ته اخیستې دي، سکرترانو ته مې اخیستې دي، یا یې ورلډ کپ له ولېږئ هندوستان له چې سات یې تېر شي. دغې لوبډلې سره دغسې لوبې مه کوئ. دا د افغانستان آینده ده او دوی سره باید هغه خلک ملګري وي چې د دوی په ټولو مشکلاتو باندې، قوتونو باندې، کمزوریو باندې اخته وي، پوهیږي او د دوی ریپورټ ورسره وي. نه دا چې تاسو چې څوک بیکاره شي، وزګار شي، دغه لوبډلې سره ملګري کوي چې په دې سره د دغه لوبغاړو پرمختګ او ډیولپمنټ په سمه توګه باندې نه کېږي. په دې هیله چې دغه موضوع ته د کرکټ بورډ چیرمین او CEO صاحب جدي پاملرنه وکړي او خپله تخنیکي څانګه هغې باندې نظارت زیات کړي، ځکه هغوی دا کارونه د انډیوالۍ او د خپلو ډلو ټپلو د قوت لپاره او د خپلو ملګرو د زیاتوالي لپاره کوي چې د افغانستان دغه لوبډلې ته هېڅ قسم ګټه نشي رسولی او یوازې د دغه شخصي ګټو لپاره دغسې فیصلې کېږي.